اسلامي امارت په ایران کې له افغان کډوالو وغوښتل چې افغانستان ته راستانه شي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ده. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د یوې ایرانۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې له افغان کډوالو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د ستانه شي. ښاغلي ذبیح الله مجاهد هم دغه رنګ له ایراني حکومته هم وغوښتل چې د افغان کډوالو حقونو ته د پاملرنه وکړي او د نوموړي په وینا زور زیاتی ښې پایلې نه لري. په دې وروستیو کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومني له افغان کډوالو غوښتي و چې خپل هیواد ته د ستانه شي او د خپل هیواد په آبادولو کې د ونډه واخلي. مومني په یوه ټلویزیوني خپرونه کې ویلي وو ایران د دومره زیاتې کډوالۍ واسه نه لري. ښاغلي ذبیح الله مجاهد دغو څرګندونو ته د سهشنبې په ورځ د ایران د سازندګۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې له زوره کار اخیستنه ښې پایلې نه لري. د افغانستان د پخواني حکومت تر ړنګېدو وروسته سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډه شوي دي. په تیرو 3 کالونو کې دغو دواړو هیوادونو ګڼ شمېر افغان کډوال له خپلو هیوادونو په زور ایستلي دي. د ایران نوي حکومت پتهیلي چې پوله وتړي او افغان کډوال له هیواد څخه وباسي. ښاغلي ذبیح الله مجاهد په دغې مرکه کې د اسلامي امارت په رسمیت نه پېژندلو په اړه د هغو هیوادونو یادونه وکړه چې افغانستان یې اشغال کړی و. نوموړی وایي دوی له موږ سره کینه پالي او له هغوی سره د اړیکو ټینګولو وخت ته اړتیا لري. ښاغلي ذبیح الله مجاهد د میرمنو د تعلیم په اړه وویل چې دیني متنونه بیا کتنې ته اړتیا لري او د نجونو د زده کړو ځای او د هغوی د لیږد رالېږد مسله تر بحث او څېړنې لاندې ده. ښاغلي مجاهد ایران ته د حقیابۍ په اړه وویل چې اسلامي امارت د دغې حقیابۍ مراعاتولو ته ژمن دی خو د وچکالۍ پر مهال ایران هم باید شرایط په پام کې ونیسي. نوموړي وویل چې سږنی کال د بارانونو د ورېدو له امله د ایران حقیابه په بشپړ ډول ورکړل شوې ده. تر دې وړاندې د ایران د پارلمان یو غړي فدا حسین مالکي ویلي وو چې اسلامي امارت د سیلابي اوبو او حقیابۍ ترمنځ تېروتنه کوي.